د 2023 کال په اوږدو کې په ټول هیواد کې موږ 9,533 مثبت واقعات د تبرکلوز لرو. البته نسبت مخکې کلونو ته 2019 کال په نسبت کوم موږ شپږ سلنه په افغانستان کې واقعات راکم شوي دي. د 2022 کال ارقام سره چې کله موږ دغه ارقام مقایسه کوو د 15.5% په شاوخوا باندې ارقام راښکته شوي دي. ټول هیواد کې موږ د 803 په شاوخوا کې روغتي مراکز او سایټونه لرو چې په هغه کې تبرکلوز ناروغانو لپاره روغتي خدمات وړاندې کیږي. البته په لوی ښارونو کې د 80 په شاوخوا کې روغتي مراکز چې هغه موږ سره خصوصي سکتور همکاري کوي، هلته زموږ سایټونه پکې فعال دي. د تبرکلوز ناروغانو لپاره درمل نه پکې وړاندې کیږي. تقریبا موږ په ټول هیواد کې د 90 په شاوخوا کې داسې سایټونه او مراکز لرو چې په هغه کې حوزوي شکل باندې په ولایتي شکل باندې دي چې تشخیصیه د جین ایکسپرت ماشینونه پکې شتون لري. د دې موخه دا وي چې موږ وکولای شو هلته په وخت سره او په سرعت سره نتیجه ورکړو ناروغانو ته، هغه ناروغان چې د هغوی څخه سیمپل اخیستل شوی وي. په عموم کې څومره چې موږ سره ارقام موجود دي، مخکینیو کلونو ته سکل واقعیات راکم شوي دي. البته سایټونه ورته زیات شوي دي. هغه لري پرتې سیمې چې مخکې محرومې ولې هلته اوس خدمات ورته وړاندې کیږي. کوشش مو همدا ده چې د هغه ناروغان لپاره چې هغه مقاوم ناروغان دي، ام ډي آر ناروغان دي چې هغوی د اکثریت درملو سره هغوی مقاومت لري، دغه ناروغان لپاره هم نوي سایټونه ایجاد شوي، نوي روغتي مراکز ورته جوړ شوي دي، تر څو موږ وکولی شو د حساسو د تبرکلوز ناروغانو ترڅنګ د مقاوم ناروغانو هم درملنه ترسره کړو. په دغه ټولو کې البته موږ سره 22 سلنه هغه ماشومان دي چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري. دغه واقعیات چې موږ سره عمومي ثبت شوي دي، په دغه کې د ښځینه او د نارینه او د ماشومان عمومي فیصدي په همدغه شکل ده.